پنجاب امن دی خو پښتونخوا تباه شوه. سوات کې د چاودنو له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني او هر افغان بار بار پاکستاني حکومت ته ویل چې د ترهګرو ملاتړ څخه لاس واخلي ځکه د دې ضمانت نشته چې مار به خپل خاوند ونه چیچي. ښکاري چې پاکستان سره همغه کار کیدونکی دی او یا هم په خپله داسې بریدونه ترسره کوي. په خیبر پښتونخوا کې د بمي چاودنو د مړو شمیر 19 کسانو ته لوړ شو. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګانیو بمي چاودنو د مړو شمیر 19 کسانو ته لوړ شوی. د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنداپور فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران، 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وايي د چاودنو علت د ودانۍ په تاکاوۍ کې د لاسي بمونو او نور مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د دې چاودنې د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړې کړي او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کڼوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. که څه هم یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ څخه وروسته یو شمېر ترهګریزې ډلې د پاکستان حکومت له دایرې څخه ځان ویستی نو ځکه یې کنټرول کولی نشي. خو بلخوا یو شمېر نور په دې باور دي چې داسې بریدونه خپله پاکستاني پوځ پلانوي تر څو نړیوالو ته وښیي چې پاکستان کې ترهګري شتون لري او د عملیاتو په نوم ترې ډالر ترلاسه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.